نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې یو سیز دی داغ سیز دا وجه نه زه په خپل امت ډیر یریږم چې زما امت به په دغه شي کې مبتلا کیږي او هغه شی چې داسې معمولی سیزم نه دی هغې ته راکوټ شرک ویل کېږي وړوکی شرک صحابو تپوسو که د نبی علیہ السلام نه چې د الله رسول راکوټ شرک څه شی دی ته چې په خپل امت یریږي چې دا به کوي دغه راکوټ شرک څه شی دی نبی علیہ السلام او فرمایل الریاء والسمعه ریاکاری یعنی یو کار دی لکول چې خلق می اوویني خلق را تخسړې وای او د شهرت لپاره یو کار کول سمعه خودنې لپاره او د اورونې لپاره یعنی د شهرت لپاره کار کول چې د په خلقو کې په نیکه باندې مشهور شم نبی علیہ السلام فرمایي په دې دوو سيزونو چې بل تزان خې چې زه نیکم او ځان مشوره په خلقو کې چې زه نیک شم د دې دوو سيزونو چې دې تر کوټه شرک وای د دې د وجه نه په خپل امت ډیر یریږم چې زمو امت بدا دواړه کار کوي دا حقیقت ته عبادت چې مونږ کوو د الله لکو عبادت دې د الله لپاره د عبادت مقصد هم دا دی چې ته د الله بندگی وکې هغه عبادت چې الله په خوشحاليږي او الله ته په سړی نږدې کېږي هغه د الله د پاره پکار دی بل چا د پاره نه او چې یو سړی منس کوي یا تسبیح اړي یا بل نیک عمل کوي او دې ځان خلق ته خي نو دغه سړی الله سره شریک کو عبادت مون الله ته خایو چې بنده ته دی خو نو دغه بندر د الله سره په دې خودنه کې شریک کو عبادت دی لکه چې الله په خبر شي او ته دی لکه چې نه د خلق په خبر شي او ما ته خو وي نه دی لمکوا دی لو چې الله وي چې دا بنده می خده او چې نه خلق وي چې دی خده نو الله سره دا بنده شریک کړي نو هغه لوی شرک نه دی چې سړی په ایمان نوځي او کافر کیږي او هغه سره مشابه دی هغه ته ورنږدې دی دې وجنه د دواړو جهانو سردار مبارک ورته راکوټه شرک وي یو اوږد حدیث د نبی علیہ السلام مبارک دی چې د قیامت پر درې کسان به الله را مخ کیږي یو سړی نه به تاسو کی وایا سامل لیکړی دی سدی کړی دی دی وای د الله رسوله قرأت القرآن ما د قرآن تلاوت کړی دی یو روایت کې دی قرأت القرآن فیک استاد رضا د پاره مې کړی دی چې ته په خوشاله شې ټول شپه به د قرآن تلاوت کو منس کې به مې کو دروازه به مې د قرآن تلاوت کو قرآن مې یاد کړو حافظم د قرآن ډیر تلاوت مې کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به وتو فرمایي چې او بشک تا د قرآن تلاوت کړی دی په منس کې دیم کړی دی او بار دیم کړی دی لیکن صدا پارا ما د پارا نه دیل نه چې الله می خوشاله شي دیل نه چې عمل نامه کې می ثواب ولیکلی شي ليقال انه قارئ چې خلق وي چې زبردست قاری دی ډیر خپل تلاوت کوي ډیر مزیدار قرآن لولي خشته قاری دی او هغه چې کوم مقصد لري تلاوت کړي دی هغه په دنیا کې ګټلې دی خلکو ویلي دي چې دا قاری دی خلکو دي صفات کړي دی نو چې کوم مقصد لري کو ادي دنیا کې حاصل کړي دی دلته اسم نشتا نبی علیہ السلام فرمایي چې الله به فرشتو ته حکم وکړي چې د سپېمو کې وته زنجیر واچي او پړ مخې جهنم ته وغورځوي بل یو سړی برا مخ کی الله بر تپوسو کی سدی کړي دي وی الله خیراتونه می کړي دي صدقې می کړي دي او خلق له ډیر لوی مال ور کړي دي پټ او ښکارا او هر قسمه بلا جمعتون او لار او لختی د نیکه چې څومره کارونه دي دا تفصیل یې ځان نه چې څومره د نیکه کارونه دي ځکه د حدیث مفهوم هم دغه څه دی
چې دا الله مخکې یو سړی ډاډه وایي چې ما صدقه کړې ده، نو هغه پوره صدقه کړې ده. چې دا الله مخکې یو سړی کولاو په میدان وایي چې الله بالکل مې کړې دي، نو هغه بیا کړې دي. الله بالکل صدقې مې کړې دي، جمعتونه هر څه مې جوړ کړې دي. رب العالمین به او فرمایي او بالکل صدقې دې کړې دي، مال دې خیرات کړې دي، خو ګوره زما دپاره نه، دې له نه چې زما الله خوشحاله شي، دې دپاره چې خلک وی فلان کې سخي دی، لیقال چې دا وویلی شي انه جواد، چې دا خو ډېر سخي سړی و. ګوره جومات جوړی، ډېر سخي سړی و، لار جوړی، ډېر سخي سړی و، خلکو له خیراتونه ورکوي، او چې کوم مقصد لري دا خیراتونه کړي دي هغه د دنیا کې ګټلی دی، بس چې څه له دې کول هغه اجر دی، غشتی دی که نه. خلکو راته ووایي چې دا دغه دی سخي دی، یو سخي ځوان دی، دلته یې سره وړی دی. الله به او فرمایي فرشتو ته چې د سپېمو کې وله زنځیر واچوئ، فیسحب علی وجهه فی النار. نبی علیہ السلام فرمایي پړ مخې مخ لاندې او شا بره په جهنم ته به پړ مخې را کاږي، داسې به یې غورځوي نه، را به یې کاږي او په جهنم کې به یې ورغوځار کړي. بل یو سړی به را مخکې کې وایه بنده څه دې کړي دي؟ الله ما خو ډېر زبردست کار کړی دی ستا دپاره چې ته خوشحاله شې. وایه بنده څه دې کړي دي؟ ما جنگ کړی د الله په لار کې، ستا په لار کې جهاد مې کړی دی، او داسې جهاد مې وکړو ډېر کافر مې مردار کړل، اخره کې شهید شوم، نو ستا په لار کې مې شهادت حاصل کړی دی. واقعي زمارونو د شهادت ډېره لویه مرتبه ده. نبی علیہ السلام فرمایي د شهداء روحونه ارواحهم فی جوف طیر خضر، د شهداء روحونه به په شنه الوتکه کې ناستی، لها قنادیل معلقه تحت العرش، او د الله د عرش لاندې به جالی وي، د دمی زینه به وي، تسرح من الجنة حيث شاءت، چې په جنت کې کم ځای خوښي هلته چکرې لګوي. دا د شهید مرتبه ده. لومبه مرتبه په جنت کې د پیغمبرانو ده، دویم نمبر د صدیقینو ده، او دریم نمبر مرتبه ورسره د شهداو ده. د شهید ډېره لویه مرتبه ده، ځکه چې د الله په لار کې یو سړي وینې تویوي. خلق په دنیا کې عبادت هم کوي، خو ځان هم بچ کوي، منځ هم کوي، خو په ګرمۍ کې نه، د اونې لاندې د سوري ته دا بادۍ لاندې په سوري جومات ته روان چې زم بچ شم. او حدیث کې هم دغسې دي چې د خپل نفس در باندې حق دی، نو خپل ځان هم بچ ساته، لیکن جهاد کې دا نه وای ځان بچ ساته، او که ځان د شهید که نو نیغ په نیغه جنت ته تلل دي. نو دا سړی به هم د الله په دربار کې وي الله دومره جهادونه مې وکړل چې خپل سر مې ستا په لار کې قربان کړ، ځان مې شهید کړ. رب العالمین به او فرمایي او بالکل بنده ځان خو دې وجلی دی، شهادت ته حاصل کړی دی، جنگونه دې کړی دي، خو ما دپاره نه، دې له نه چې الله خوشحاله شي، دې دپاره چې خلق ووایي چې انه شجاع، ډېر بادر انسان دی، چې ډېر زبردست بادر، غټ پالوا. وګوره څومره جنګ یې وکړ، څومره خلک یې مړه کړل. وقد قیل، او چې څه دې ویلي دي، قد قیل ذلک، هغه درته هغه خطاب ملو شوی دی چې څه دپاره یې دا کار کو، په دنیا کې د هغه اجر ګټلی دی، دلته یې سم نشته. په دې سپېمو کې به ورته زنځیر واچوي، پړ مخې به جهنم ته وغورځوي. زمارونو هر کار چې مونږ کوو الله دپاره به کوو، دې له به کوو چې الله خوشحاله شي، دې له به نه کوو چې خلک راته وګوري او راته نسبت وکړي چې ډېر لوی بهادر دی، او ډېر لوی سخي دی، او ډېر لوی عبادت گزار دی، او ډېر لوی عالم دی، او ډېر لوی فلان کې دی او فلان کې دی. که په دې مقصد د عبادت او ډب ته دی وغورځوو، اوبو ته دی لو کوو، دې دپاره به عبادت نه کوو. قرآن حکیم کې الله فرمایي فویل للمصلین الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اخیری سپاروں کی دا صورت ہمیشہ علماء پدا امامان پا مانزه کې ہلاکت تے تباہی دا اغا منزگزارو دا پارا چی اغی پا منز کی ریاکاری کئی. الذین هم یراؤون، دیل منز کئی چی خلق ہوئی چی دا دیر خ منزگزار دے،
ويمنعون الماعون او دویم هغه انسان چې په گاون کې د گاونډي ضرورت پیښ شي د عام استعمال شی ته غواړي او دی نه ورکوي، جام غواړي نه ورکوي، پیاله غواړي نه ورکوي، چجو غواړي نه ورکوي، سسکوره بیلچی غواړي نه ورکوي. دام الله فرمایي ویلن ډېر لوی هلاکت روان دی. یو خاص سیزونه دي، خاص استعمال والا سیزونه اګه چاله نه ورکه خیر دی، خدا عام استعمال شی به ورکه پلیټو غواړي رکه به پیاله سسکورا جغ یوي یو شی دی ګوره ته به ورکه خو چې څوک یو سی اچ خپل کاروالی بیا به واپس هم وروړي. دې زمانہ کې خو چې سسکورا ورکړه او لک په سور دې تیر شي یې رشي لکه دماغ اخو ما دروړې و دروازه کې مې وروړه و امید روله اورا پټا بولو دې نوړه او دروازه کې مې وروړه و اجام اخو ما در لګلې چورلټ بیا تا ملامت کوي وای په ماری دغلا دا و زه غلیم یا خدای پاکا شیل مو واو او را باندې چورلټ دغلا دا و زمانه راسره او کسیکل چاله ورک پنچر پکې راشي دغه سبا پر رواني او ټوپ په برباد کی پنچر سفر به کوي د پردیشي به خیال بیا ساتي. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه کور کې ناستو وره دې قصې قسم په الله چې زمونږ د علما دا بزرگان او شریعت عمل کوون کې بزرگ دې ته وي چې په شریعت عمل کوي، بزرگ دې ته وي چې د پیغمبر علی السلام په سنت عمل کوي، دې ته بزرګي وي. دا ولی الله د زمانه دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي کنا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. خبردار دا الله دوستان دی باندې په آخرت کې یې رني او کدا خلق مړ شو نو که دنیا کې ته مال دولت بچی پاتې شو باغې پسې بنه غم جن کېږي الله ولډېر لوی انعام ورکړي. خو دې څوک اولیاء یو قدمه استا چې مونږ ورته اولیاء وایو په دې پنجاب کې غټ غټ بریتي پریخي ګیره خړېلي او چیلم بس کی او مونږ وایو دا ولی الله دی. دا ولی الله نه دی، دا خدا اولیاء الله جامه بدنامه کړه. ګیره خړای لکم نه ولی شو غټ غټ بریتي پریخي دي لکم نه ولی شو منځ نه کوي الکه دا خو مونږ نه کوي تو ورته وی چې دا ولی دی اخو مونږ نه کوي. ہو مولوی صاحب ایک نماز مکہ میں ایک بغداد میں ایک مدینہ میں یہ خو یو مون مکہ کې کوي بل مدینہ کې کوي بل بغداد کې کوي دا دلته مونږ نه کوي دی خو هغه غزینو کې مونږ نه کوي. ما دې سړی خبره کولی او ځکه کې یو سړی یادو پنجاب کې ډېر لوی ولی الله د زمانه ډېر لوی بزرګ نو ما تاسو کې پنجاب داخله کسه ډېر به درېغه لیوانیان غوندي په دې مسله کې نو ما لکه داسې د ولایت په کې سړي وی متیاز نه کوي مې ورکوټ وی نو ورکوټ او د اسماته نو وی مې اوس غول نه کوي دا بزرګ شو متیاز نه کوي دا اوس برګ شو مونږ کوي نه په یو تیګه ناشته بس او لګیا دا الله تعالی په ذات کې سوچونه کوي او فکرونه کوي خمنځ نه کوي روزه نه نیسي حج له نزي ذکر او اسکار تسبیح په لاس کې نشتا غل نه کوي زبرګ شو متیاز نه کوي زبرګ شو او د اسمات خود از برګه سره چې وسړی د اسمات کې دا خو منافی نه دي چې وسړی د متیاز کې دا زبرګ کېږي نه. انبیاء کرام الله ته څومره نږدې او څومره خوښ دي دا چې هغه به ضرورت راغی خپل واړه بول او تقاضا به خامخا روي کول کوي نه کول. صحابه کرام دا غین الویز برګان څوک نشته په مقدس مکه چې خوښ دي الله ته انبیاء دي او بیا انبیاء پسې دویم نمبر داغي صحابه دي داغي مرګري دي اغیم چې دنیا کې تقاضا راغلی دا ضرورت راغلی دی دا وړو بولیا دلویو نو خو په پرده کې خلری په پرده کې هغه خپل ضرورت پوره کړی دی. اوس یو سړی دی او دس نه ماته متیاز نه کوي مې دې بکې خود سپټ ټیم کې به کوي دا زمون خلکو زبرګي دا په دغه کې یو په صورت وي په ایمان سره شیبا قصه به دتاو کړه حیران بشي زمونږ د پاکستان وزیر اعظم بتاغلا او پملا به ډباو
او هغه ته به ننګا صاحب وې د نوک نه سره پورې بربند وې دام زبرګ دی ولی جامع نه غوندي هلکه جامع خو پیغمبرانو نه دی غوسته صحابه نه دی غوسته جامع نه غوندي او بربند شو خدا کافر بچي فاسق دی غټ فاسق عورت خلق تخکاره کوي ګناهګار دی دا خو سخت سخت ګناه ګټي جامع نه چې ګرمي نه کیږي یخني نه کیږي زبرګ شو عجیب خبر یاد ساته زمارونو زبرګ څوک ته هغه چې قران ورته وي چې زه ورته ویم چې قران ورته وي جواب راکړي قران ورته وي دا الله ولی څوک دی چې قران ورته وي قران سوي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون الله صفت کوي چې عقیده برابر الاول چې څنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عقیده و هغه څه خشتخ کول عقیده وي مزیداره وکانو یتقون متقی پرهیزګاری د تقوا درې مرتبه دي د کفر نه ځان ساتي د وړو غټو ګناهونو نه ځان ساتي حتی چې کوم مباح کارونه دا غي نه ځان ساتي په مستحب عمل کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت او تابعداري خپل نفل کوي نفلی روجی نسی مستحب کارونه کوي د غیبت نه او د ګناه نه او د حسدونو نه ځان ساتي دا نیک دی دا ولی الله دی دا بزرگ دی ګوري خبره مې دې پوری کولا او د سنت او تابعداري درته خیم مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دنیا دغه نیکانو بزرگانو او د علماو د پاکانو د لاسه الله پاک آباد کړی ډیر اولیاء کرام علماء نیکان خلق او صالحین هر وخت کې الله په دنیا کې ساتلی د خلق اصلاح کوي څوک خلق ته قران او سنت خي څوک د خلق تزکیه کی ذکر وته خي سبحان الله لا اله الا الله او د اسکار او تزکیه کوي روحانی مشران نو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کور کې ناس دی بیبي ولې او کاسه کې خوراک وروته کې خو د بیبي نه تاسو کوی دا څه شی دی وې دا حضرت فلان کې گاونډه ستاره پر را لګل دي چې مولانا صاحب تکي دی چې دا وخوري یوه کتل وې دا لوخه خو زمونږ نه دی وې صاحب دا لوخه دا غوي دی دی لوخه کې راوړه ما تاسو ته ګرم کې خو چې دی لوخه کې وخوره وې انا لله وانا الیه راجعون دا عالم پکور کې اوسېږي او دین دې زده نه کا اوسېږي د مولا کور کې او دین دې زده نه کا ویل حضرت وې دا لوخه هغه زنانا د خوراک در رسول د پاره ورکړي د خادم لا دی نه چې اشرف علی دې پکې خوراک وخوري دا اشرف علی د خوراک د پاره نه را لګلې صرف دا خوراک پکې زمون کور تر رسول دې فورا دا لوخه وزګار کا خپل کاسه کې ډوډۍ واچوا او خادم له لوخه ورکه چې گاونډي له ورسي اله به خوراک کو دې ته تقوا پرهیزګاری و کوم لوخه کې چې خوراک راغی اغه لوخه کې بخورې نه اغه لوخه دې لدی چې تا کرے خوراک را ورساو فورا اغه لوخه گاونډي کرا واپس ولېګا خپل لوخه کې ته خوراک واچو بیا خوراک نو جناب یمنعون الماعون قرآن حکیم کے اللہ فرمائی دا عام استعمال شیبا نمنے کے گاونڈی اغوالی مسلمان اغوالی ورکے با خوچی چالا دی ورکا غبے دا سے خیال ساتی لکا دا خپل سیزن تانا جسے کل پنچر شو تا پہ دے دینا غزگی تا پہ پنچر بیازا اگو جی در آواز کو دا شریع دا خوراک کردی تو پہ بربادی تیرے تبای یا سسپورا دی واغشتا و پکانو کے لگی و مخول را برے او بیا اس مالک لا ورکینه دروازې شاته ودره چې می هم نه ویني دا څه بنه کوي د مسلمانه طریقه دا چې پردیش استعماله دا څه لکه خپل شي چې سره استعماله او چې ضرورت دی پوره کې فوري به واپس کې په دې وجه سوچاله شي نه ورکه